بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محمد علی جوهر یم زه او ما سره رشاد محسن دی او د بل ملګری به پیژنګړو په خپل وکینو د کالو خان خو یې خو مسلمان به مې ما ته پته ده خو لکه نوم خو کم از کم ووایه که نه کالو خان یم او راغلی یم دې مېلمنو له ښه او امر مې نوم دی. امر دی نوم دی، امر یې نوم دی او دی کالو خان دی، مسلمان هم دی. ښه یو کس ته چا ویل که مسلمان یې که کالو خان یې، هغه ویل کالو خان یم، خلک مسلمان نه وي. نو داسې خبره ده چې دا رشاد که تا خیال کړي که نه دا اکثر خلک د پیرانو دا کیسې ډېرې کوي، مخکې به ډېرې زیاتې وي که نه، که خیال کړي. اوس خو ډېرې کمې شوي دي، اوس پکې دغه کله نه کله ښځو باندې پیران اکثر راځي او داسې لکه ډېر نه راځي چې مخکې به څنګه وو که نه. اوس هم دلته کې د تولندۍ کې یو زنانه وه نو هغه چې دی نو هغې باره کې ښځې به ورتلي او هغې به چې دی نو سوال به ورته وي که نه چې تا باندې دا چل دی او تا ته دا چار باندې کوډې منترې کړي، چار باندې دا کړي دي. خو د هغې باره کې دا خبره مشهوره وه چې هغې به المارۍ بنده وه که نه، المارۍ به هغه طالب ورته لګېدلې وه خو چا به یې کولاو کړی کې به تازه کیکونه پراته وو، پکې پلیو پکې پراته وو، پتاسیو پکې پراتې وي که نه، هغې به دا پیران موږ له راوړي. دا به ستا ذهن کې لکه دا خبر راځي نه؟ تا داسې ته اورېدلي چې پیران خوراکونه خلکو ته راوړي؟ ښه پیران خوراک نه کوي، دا ته پته شته؟ دې صرف بویې ورکوي. زموږ نیکه دې خدای پاک وبخښي د مکمل شاه بابا ډېر مشهور کس و د تولندۍ، زما نیکه زما د مور پلار و که نه، او هغه د پیریانو په حواله باندې داسې و چې هغه د پیریان به هغه د خلکو نه لرکول، لکه ډېر لرې لرې ځای نه به خلک راتله، زه ډېر وړوکی وم هغه ټایم، خو دا ځینې واقعې پکې ما ته یادې دي. ځکه چې یو پیره یو کس راوست هغه دغه و د چې طرف خبر چې چغرزونه و که دغه شانګلې طرف نه یې راوستی و، په ناړو کې زنځیرونو کې تړلی و هغه سړی که نه، هغه به کوم ټوپونه واله به د کېنه و خپل دم درود او بس خپله چپل پد راواته ورته یې ونیسله ټسه ټوسه ټسه چې په لږ ساعت سړی روغ رمټ شوي څنګه دی طبیعت یې ښه دی، چای مې وڅښله خو بیا ټیک ټاک شو بس بوځه یې اوس که نه. دا خو زما د خپل کور خبره. بله چې دی نو هغې بابا زموږ داسې کار کړی و چې دا اوس خو هر څه ممکن دي که نه، لکه نن سبا خو ماډرن دور دی، دا بوتل نه سلو ګوټه بوتل یې که تاسو خیال کړي، سلو ګوټه بوتل دی نو په هغې کې چې دی نو پالنګ یې پکې جوړ کړی و، ډېر زبردست پالنګ و په هغې کې داسې په هغه بوتل کې. هغه بابا و چې دا ما پیریانو باندې جوړ کړی دی، نیکه ما ته په خپله ویې لکه چې دا ما په هغې باندې جوړ کړی دی. نو اوس خو لکه دغه ممکن نه، اوس خو په کارخانو کې هر څه جوړېږي په طریقې، خو هغه ټایم دا ممکنه نه وه چې لکه د بوتل دی هغې سر داسې نری غونته کېدی که نه، او ته پکې دننه بیا پالنګ پکې تا جوړ کړي او څلور ګوټونه ښه پایې وي، ډېر د ریخم و زبردست ریخم و، هغه ډېر وخته پورې مونږ کاراو. بیا د اخره کې چې د خدای خبره درانه غیب راغیب کو خبره مونږ د پیریانو کوله نو هغه یو زموږ یو دغه د خدای پاک دې وبخښي چاچي د جمدی اوس خو هغې له به پلانکې ورځ باندې پیرې راځي که نه، ما ویله دا ګپ لګي خدای خبره کیسه کې. یو ورځ په خپله لاړم زما ترور ورسره ناسته وه نو هغې اوس چېرې نو هغه لږ ډېره ساده ښځه ډېره ساده بالکل که نه، ساده باده. نو اوس سګرېټ یې راواغسته، سګرېټ یې ولګوه، ما دا سګرېټ یې شروع کړه، په سړو خبرې یې شروع کړې که نه. زه حیران شوم، ما دا داسې دي، ما دا خو واقعي ما لکه نه منله تر هغې پورې. د رشاده ګوره سړو خبرې شروع کړې، سګرېټ څښه، اوس دا دومره ساده ښځه چا سره خبرې هم نه کوي، نو خو څه چل په دې خبره کې شته که نه، لکه خامخا. بله چې دی نو زموږ که تاسو یاد دي د دې شیراغون شارندان بابا نوم یې و، که تاسو چې د ذهن کې نوم هم چې تا اورېدلي شارندان بابا چې هغه به دا که ستا هم یاد دي چې تا پلار به ورته کېدی کیسه کړي، دا د شموزي بابا زوی دی، د رشاد محسن چې دی شموزي بابا ډېر یاد سړی و، علي حیدر جوشي سره به ډېر زیات ګرځېده او هغه نه ډېر ټوله زده کړه زیات تر دغه چې نو هغه کړې وه. شارندان بابا چې و که نه هغه به د لاس پې چې چمچ وی را به یې تړل. نو یو پیر دغه واقعه ده، دا هغه ښځې بیا خبره کوله چې مونږ چې دی نو د شپې به چې دی نو ویسه ټک ټک شو غرغر شو، ما چې خدای خبره څه چل دی، وایي مې کېدای شي څوک راغلي لکه شپه کې چا لاس مات شوي وي، خیر ویده ما ته وایي چې ته په ارام سم له بس ته بړستن واغونده مخ پټ کا، وایي ما ته وایي که نه، بس ما مخ پټ کړو، ما چې خدای خبره نو وایي هو ما بس په رو کې داسې کتل که نه، نو په دې کې څه کسان داسې په روونو کې راننوتل که نه، داسې رو کې ما وکتله به دې په سړي شو، وایي دا خپې دا نه دا پنجه چې دا پنجې د شاته وي داسې وي که نه، خپې الټه وي داسې، او دا سترګې داسې نیغې نیغې وي داسې که نه. ګڼ کسان وي هغې وایي چې زمونږ دا یو کس مونږ جګړه کړې ده، د یو کس لاس مات شوی دی، مونږ ته بابا چا ډېر صفت کړی، بابا ورته وایي چې ما سره خو دې ټایم کې هېڅ شی نشته، لکه هغه تیلی به په کار وي او هغه تارونه به و که نه، وایي چې هر څه مونږ راوړي ته بې غمه شه، بس ته صرف دا لاس وتړه. وایي وایي لاس یې ولا وتړه، هغه وایي مال وتړه، هغه وایي بابا ولا کار مر برابر کړو، او بیا یې بس دې ته یې وایي چې څه چی به هغې وایي چې نه به تاسو ته پته راځم، بس مونږ ځو واپس او پیسې وله هم ورکړې بابا له، دا ښځې بیا خبره کوله که نه بابا. او بیا سار دا خبره وه چې سار د هغې نه باقاعده هغه څیزونه کوم پاتې شوي څیزونه پاتې وو، لکه څه تیلی پرتې وي ستار که نه، دغه هم د هغې ثبوت و. بیا که دا چا وي چې ګپ لګوي یو دا واقع ده، خو هغه ښځې بیا دا واقع کوله. بل زمونږ محمود الله بابا یو کس و تولندۍ، هغه به دا خبره کوله، وایي زه به راتلمه د هغه نه د ارټ نه به نو ځینې وخت دا اوبه چېړي، نو شپې بې ټایمه اکثر سړی را روان وي، 3 نیمې بجې وې را روان شوم، په اوبه مې واړولې، نو
دا تولاندی های سکول ته راورسېدم دغه ځای کې یو ماشوم اوس په لار کې ناست دی او جاړې چغې شروع کړي دي. ما ویل چېرې دا دې ټایم کې دا ماشوم څه کوي؟ وایي زما پیړه وسوځېده. ما ویل چېرې وایي زما لږ داسې شکي غونته شوم مشران به پوهېدل هم په دې خبرو. وایي شکي شوم خو ما ویل چېرې ماشوم دی هرنګه چېرې ماشوم مې راوچت کړ هغې پورې مې جوخ کړ موسم هم یخ دی. وایي په دې کې اوس ماشوم یې غلی شوی په دې کې چې ګورم نو خپې داسې ورو اوږدې شوې که نه دې پر اثر داسې اوږد شوی. ما وایي چې بس اوس خو دې پرېږدم نه بچیا دغه ډېر غوبل جوړ کړي. ما ته چې پرېږدم خو اوس نه ته ما سره ګوتې کوې تا ته زما پته شته؟ وایي سړی مې راټینګ کړه بس نیولی مې و او وایي ښه مې بلکل برابر کړه که نه. وایي ما ته یې ته رامه نتلی نه شي. وایي چې ښه مینتونه زاري وکړو که نه ښه چغې سورې ووالې که نه. وایي ما چې دلوم دی نه پرېږدم دی نه زما را اخلاصي نه نشته. دا محمودالله کا دا خبره کوله. دا خبرې د پیرانو روانې ټولې که نه. بل شیرین زموږ یو ملګری و د نظر بادشاه نظر نوم یې و د نظر نظامپور تا به کتلې او لکه نوم به یې ودی نه نه دا د دغه سره اټک خیرآباد سره ورته ځان لرې سړي ده سرحد کې راځي. په نظامپور کې چې دی نو کنځلې هلته مشهور دي او ګبین دغه ډېر مشهور دی او پلوس هلته کې دا وړې وړې پلوس ډېرې زیات دي. د هغې زموږ یو کس و نظر بادشاه نظر نوم یې و د هغه ډېر ښه شاعر و نو د هغه خوری و. نو هغې دغه نظر بادشاه چې نو خدای پاک دې وبخښي بیا زوی ویشته اوس مسله پکې راغلې وه نو هغه زوی چا ولمسه و چې دا ملګرو ته تماشه واله پلار سره پیسې نه درکړي خرچه نه درکړي. خیر نو زه به هغه په دې پېښور پبلک سکول کې کلاس 4 نو زه به کله نه کله ورسکروټ ته لاړم هغه سره به کله شپه وکړه لرو نو یو هلته زما شپه وه نو هغه یو خوری و د نظامپور نه راغلی و. نو هغه پیرانو پورې خبرې شوې نو هغه وی یاره وي داسې کار دی یو ورځ وي ما باندې یو پیران راتلو نو ما ورته ویم دا خبره صحیح ده؟ ما ته بلکل صحیح ده. وایي زه ته خپله واقعه ته وایم. وایي ما باندې یو دوه پیریانو واړه واړه دا ماشومان نی. وایي زه به چې کله سملاستم که نه داسې کټ کې به خور سملاستم نو وي هغې به راغله لکه ماشومان چې راشي او د خېټې د پاسه سړي داسې کښېني که نه خپل داسې کښې داسې کښې خېټې د پاسه کښېني که نه. وایي دوه ماشومان به کښېناستل بس ما خېټې د پاسه به ناست وو. وایي ما ورته بیا ساه نشي اخیستی وایي ډېر سخت به تنګ وم له هغې نه او وایي ما ته به یې وایي چې ښه وي دا به یې هم کوله بیا به کله ناکله شپه کې به یې روان کړم ډنګه ډنګه به کېدل. وایي زه به روان کړم نه سره راپاڅېږي زه به روان کړم او ګرځېدو به راسې لاړ بس یو ځای ته به لاړو هلته بس ډنګه ډونګه وو لکه واده به ورېدي چې د پیرانو که نه. بیا هلته به مېلس سره وکړه بیا به واپس راوستم. وایي کله کله به یې راته وي چې وایي زه به چېرته مېلمه شوم که نه چا سره مېلمه شوم لکه چای به راته کېښوده کیک و وایي لږ ساعت په تېر شي نه کیک به نه و بسکټ به نه و مټیای به نه و نه هغه قربانه به مریان شو چې پوهېږي دا څنګه چل دی. وایي ما به ورته وایي چې بد تاسو په دې نه پوهېږئ دا کاسه بل شان ده که نه. وایي دا چل بیا را سره کوو. وایي اخر کې خرج ډېر تنګ شوم که نه یو پېره بلکل سخت تنګ شوم دا خو ډېر سخت کار دی ګران کار دی او نو بس ما یو کس ته ووایي چې هغه وایي چې یاره زه له چل کومه نو هغه نظامپور کې یو خوړ دی داسې وچ غونته کې وی چې د خوړ نه پورې یو جومات تړي کوم ته پای کې یو مولانا صاحب دی هغه لرې بوځم که نه نو هلته به انشاءالله ستا مسله حل شي. وایي زه روان کړم نو چې روان شوم نو دوی اوس ما سره را روان دي که نه وایي شاته را روان دي لکه ماشومان چې څنګه چېړه نه کوي چې نه زمونږ نه ځو او مونږ دا چل دی نو هغه په زما نه مخکې کس کې منه ورته چې مخکې شبه نخرې مې جوړې کړي دي تاسو لانجې مانجې کوي هغه هم پوهېده که نه. وایي به یې روان چې کله خوړ ته ورسېدو که نه خوړ نه اوس پورې وځو به وایي دغه ته یې بلکل جوا چولې دواړه کېناستل پاخه وایي چې مونږ خو بلکل نه ځو. نو مونږ ورته وی هغه او کس ورته وایي چې ته چل دی شبه نو بیا دې سره اوچت شو که نه نو هغه به یې وي دغه دی که جوا چوله دواړه کېناستل نو بله ورته کس وایي چې شبه راپاسې نو دی بیا راسې ججه کېدل که نه نو بیا هلته مولانا صاحب د جومات نه راووته خو بلکل د سړک د خوړ په غاړه باندې جومات و چې راووتې هغه ورته وایي چې شبه وایي دی ورته وایي که نه به یې سړي را روان شو ډېر په ګرانه باندې چې هلته کې راغله که نه وایي دی ورته وایي چې ښه تاسو هلکه د هلک ولې نه پرېږدئ تاسو دې ته څه وایه څه مسله م سره وایي چې به دې زموږ خوښ دی او بس د سره زموږ تعلق دی تعلق معلوق نشته وایي د نن نه پس که بیا مې د سره ولیدی که نه نو بس بیا چې مالک هم سره دي تاسو سره هغې پس نو بس هغه ته وایي ښه نو وایي اکرانه چې لر کړل که نه بیا به صرف دا کېدلو د هغې نه داسې وخت داسې بیا تقریبا کال پورې داسې مسله به و چې زه به اوده وم نو په وخت کې به ډنګه ډنګه راته شروع شو خو نور به یې ته څه وي نه لکه هغه واده ښه دی هغه حساب کتاب به یې کوو که نه. نو دا پکې بله واقعه ده یو بله واقعه چې و نو هغه زمونږ د پېښور کې یو ملګری دغه شان نو اسلام یوسف نوم دی ډېر ښه شاعر دی زمونږ ښه ملګری دی نو هغه به ما یو پرې تپوس وکړم هلکه اسلام یوسف څه شاعر مې خو نو هغه یو ماشوم ماته وایي چې هغه خو بیمار دی او مې څنګه بیمار دی مې تبې مې نیولی دی که نه څه مسله ده وي نه وایي هغه چې دی نو دغه دی وایي هغه باندې څه چپه پې راځي نو وایي هغه یې وایي دا پلانکي بابا له بوتلی څه بابا نوم یاد کړه چې هغه طرف ته نو وایي ښه خیر چې هغه بیا بله ورځ مې راوشي ما ته لکه څه مسله ده مې دې وایي چې چپه پې راځي او که څه بابا له بوتلی مسیج څه تعویض مویض څه ما ته وایي نه به دا مسله زما څه مسله وه مې څه مسله وه ما هم لږ پوه کړه وایي دا بس یو ښاپیری وي راباندې معاینه شوې وه نو هغې به زما نه شعرونه اورېدل وایي بس کله نه کله به راغله بس ما سره ناسته وه لکه د انسان په شکل کې به را سره ناسته وه
خو دغه خبره هم کوله چې بل چا به نه لیده وي دا سترګې نیغې نیغې وي داسې داسې که نه او دا خپې دا چې ما وویل پنجې شاته یي که نه دا پنجې لکه شاته یي او پوندې مخې ته یي که نه وي دغسې به خو ډېره ښایسته وه نو وي هغه بس ما سره به کېناسته نو وي ما ته به یې شعرونه وایه نو ما به چې زه ورسره لګیا وم نو زه ملګري به چې ځان سره ګونېږي مونږ ته هم ظالم ووایه که یوازې ځان ته لګیا یې وي ما به وایي تاسو په دې خبره نه پوهېږئ که نه نو بس وایي شعرونه ویرونه وته نو اکثر به مې داسې کول چې کله مشاعره به وچته وایي کې به راسره ناسته وه وي ما ته به چې بس زه نور به پکې م وورم ستا نه خو وورم خو دا نور پکې وورم که نه نو دا کیسې میسې پکې بس تقریبا داسې نورې خو هم داسې شته خو نور به زما په خیال بیا شي که نه سره یې خیال دی نو قدرمنو نن تاسو زموږ د پیرانو دا کیسې میسې واورېدې او که چېرې تاسو سره هم داسې کیسې وي تاسو موږ سره باقاعده شریکولی شئ انشاءالله په دې شیشه باندې به هغه تاسو بیا موږ راولو او په دې کې به تاسو سره موږ دغه خبرې اترې کوو ډېره زیاته مننه